ننګرهار میاشتې ځوانان او کوچنیان پارکونو او تفریحي ځایونو ته په ورتګ سره د اختر خوښي لمانځي. د ننګرهار مرکز ترڅنګ خوږیاڼو ولسوالۍ ممله باغ او نورو تفریحي ځایونو ته د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ګډ شمېر سیلانیان د چکر په موخه ورغلي. فریادون نجیب الله چې خوږیاڼو ولسوالۍ ته په چکر راغلي وایي خوښ دي چې د اسلامي امارت په راتګ سره ټول هېواد کې بشپړ امنیت تامین دی او کولی شي په ډاډه زړه د هېواد ټولو سیمو ته تګ راتګ وکړي. د ماشاءالله نن ډېر ځوانان دلته راغلي د سیلانیانو راغلي دلته څه مملې بعد څخه لیدنه وکړي دا ګوري تاریخي ځای دی او ماشاءالله د اسلامي امارت په راتګ سره ډېر امنیت راغلی دی. خلک کولی شي چې د ننګرهار ولایت نه مرکز نه د ولسوالۍ څخه په ډاډه زړه راشي. با آمدن امارت اسلامی بسیار ما خوش هستیم. بسیار امنیت است و میتونیم که به دیگه ولایت‌ها دیگه هم سفر کنیم. نجیب الله او شریف الله بیا له ځوانانو غواړي چې د اختر خوښي په سالمه توګه ولمانځي او د اختر په شپو ورځو کې د ناوړه کارونو له ترسره کېدو ډډه وکړي. یعنی دریورها بسیار احتیاط کنند و مواد مخدر باید استفاده نشه و دیگه میخواهیم که جوانان کوشش کنند و دیگه بسیار آینده خود را خود بسازند. مختلف ولسوالیو نه خوږیاڼو ته خلک راځي، ښایسته موسم او ښایسته هوا ده دلته. همدارنګه د موټر چلوونکو څخه احترامانه هیله دا کوم چې ډېر په احتیاط سره د خپلو موټرو سره چلند وکړي او ځکه چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کې د اختر 3 ورځې د ځوانانو او کوچنیانو له لورې په میله ځایونو کې په جوش او ولولو سره لمانځل کیږي.